سلام دوستانو، نن راځه چې د ماشومانو په جنو والګم یا د زنګونونو د ټکر کېدو په اړه خبرې وکړو. که ستاسو د ماشوم زنګونونه د ولاړېدو پر مهال یو له بل سره لګیږي خو پښې یې له یو بل څخه لرې وي نو اندیښنه مه کوئ. دې حالت ته جنو والګم یا د زنګونونو ټکر کېدل ویل کېږي، خو دا تل یوه ناروغي نه ده. ښې خبره دا چې دا د ودې یو نارمل پړاو دی او د 8 کلونو عمر ورسته دا پخپله سمیږي. نو په اصل کې جنو والګم څه شی دی؟ وګورئ چې د پښو بنا د انګلیسي تورې ایکس په څیر وي چې پکې دواړه زنګونونه یو بل ته نږدې وي خو پښې له یو بل څخه لرې وي، نو دې حالت ته جنو والګم ویل کېږي او دا په ماشومانو کې ډیر عام دي. په عمومي ډول ټول ماشومان په پیل کې لږ څه جنو والګم لري. د 2 څخه تر 4 کلونو په عمر په شاوخه کې په ټولو ماشومانو کې جنو والګم وده کوي او د دې حالت تر ټول زیات څرګندېدل د 5 څخه تر 9 کلونو عمر په شاوخه کې لیدل کېږي. ښه خبره ده چې نږدې د 9 څخه تر 8 کلونو عمر پورې دا په خپله سمیږي او عادي حالت ته راګرځي. اوسه کله باید دا د اندیښنې ورلی؟ دا وخت د اندیښنې وړ وي کله چې د یو شدید کږوالی وي یا کله چې یوه پښه د بلې پرتله ډېره اغېزمنه شوې یا که دا حالت د 9 څخه تر 8 کلونو عمر وروسته دوام وکړي یا خراب شي. کله ناکله ماشوم ممکن د دې له امله درد ولري، ګوډ شي یا په منډه وهلو کې ستونزه ولري. په نادره توګه دا د لنډ قد یا د ودې د ځنډ لامل هم کیدی شي. ډیر په نادره توګه دا د هډوکو د ماتېدو لامل کیدی شي، په ځانګړې توګه کله چې دا د تغذیې د کمښت یا میټابولیک اختلالاتو سره تړاو لري. د غیر معمولي جینو والګم د زنګونونو د کږوالي لپاره په عامو لاملونو کې د ویټامین ډي کمښت شامل دي چې په عامه توګه د ریکټس په نوم پیژندل کیږي. کله ناکله دا د ماشومت په چاغوالي کې ډیر دوامدار وي. په نادره توګه دا هغه وخت پیښیږي کله چې د لګي کولو پر مهال د ودې په صفحه ګروث پلیټ کېټه رامنځته شي. د ودې صفحه د هډوکي هغه برخه ده چې کله ماشوم په اوږوالۍ کې وده کوي په نارمل ډول وده کوي. په نادره توګه دا د میټابولیک شرایطو یا د هډوکو د ودې اختلالاتو سکلیټل ډسپلیزیا یا کله ناکله د انډوکراین زدواتو د سترونو له امله هم پیښیدی شي. ډېر والدین فکر کوي چې دا د ډبلیو په بڼه ټکي ناستلو عمله دی. نه، دا رښتیا نه ده. ډېری ماشومان په وې بڼه کې کینی خو دا هیڅکله د زنګونونو د کوالي لامل نه کیږي. په هغو حالاتو کې چې دا د عمر په تیریدو سره نښې کیږي یا غیر معمولی وي یا که ماشوم ته ستونزه پیدا کوي، موږ اړینې څېړنې هم ترسره کوو. په نرمال ډول اړینې څېړنې د ایکس ری او د وینې د ویټامین ډي د معاینې په بڼه وي. د منظم تعقیب سره کې ایکس ری وښي چې ریکټس د هډوکو نرمښت شتون لري یا کې په وینه کې د ویټامین ډي کچه ډیر ټیټه وي. په ډیری قضیو کې موږ ماشوم ته د ویټامین ډي او کلسیم درملنه پیل کوو او دا ستونزه حل کوو. موږ ماشوم تر منظم تعقیب لاندې نیسو. کله ناکله حتی د ویټامین ډي د منظم رژیم یا تکراري ایکس ری وروسته هم که د ماشوم حالت د 8 کالونو عمر وروسته ښه نشي، موږ ممکن د انډوکراین غدواتو، د هډوکو د ودې د اختلالاتو، سکلیټل ډسپلیزیا یا میټابولیک اختلالاتو لپاره مفصل تعقیب ته اړتیا ولرو. که د هر څه سره سره د بدن کږوالي ډیفورمیټي پاتې وي او ماشوم وده کوي، په نادره مواردو کې موږ جراحي ته هم اړتیا لرو. د جراحي په اصل کې په 2 ډوله دي. که اړتیا وي موږ د وده اړوند لنډمهاله جراحي ترسره کوو چیرې چې موږ د ودې په تخته ګروث پلیټ کې وده په انتخابي ډول تنظیموو. دې ته د ودې د تختې سټیپل کول یا د ودې د تختې د پین کولو جراحي ویل کېږي چې د زنګون د کږوالي جینو والګم د سمولو لپاره په انتخابي طور ترسره کېږي. د جراحي دوهم ډول اصلاحي استیوټومي ده، په کوم کې چې موږ د هډوکي یوه برخه پرېکو، یو ټوټه ویج لرې کو او د زنګون د بندونو ترتیب سمو. په عمومي توګه دې جراحیو ته هیڅ کله اړتیا هري. دا یوازې هغه وخت اړین دي چې د تک طریقه غیر معمولی وي یا ماشوم په پرله پسې ډول غورځي یا د زنګونو دردونه زیات وي یا موږ تمه لرو چې ماشوم په لویوالي کې د بند په یو اړخ باندې ډیر فشار ولري، نو یوازې هغه وخت دا جراحي سپارښتنه کیږي. په ځانګړې توګه که نور هیڅ شی کار نه کوي. نو دلته اصلي پیغام دا دی چې د زنګونونو د کړکوالۍ ناکنیز ډېری ماشومان نورمال دي او دې حالت ته فزیولوژیکي ناکنیز ویل کېږي. خو که د 8 کلونو عمر وروسته شدید غیر متناسب، دردناک یا دوامدار کږوالی موجود وي، نو دا باید حتما معاینه شي.
یا که ستاسو ایکس ری د ریکټس د هډوکو نرمښت نښې ښیي او ویټامین ډي کم وي نو حتما دا د ویټامین ډي په برای خوړو سره سمېدلی شي. خو کله یو ټاکلي امر وروسته دا کږوالي دوام وکړي نو د سمون لپاره جراحي عملیات شتون لري چې باید ترسره شي ترڅو په لیوالۍ کې د مفصلونو د غیر معمولي فشار مخنیوي وشي کوم چې د ژر پیلیدونکي آرترایتس لامل کیدی شي. به نیکمرغۍ په هیله